سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. د شیرین درانۍ یو ویډیو تاسو سره شریکوم چې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل ده. دغه ویډیو چې د هغې په باره کې ویل کېږي غلط کارونه یې کړي دي. تاسو را سره تر اخره پاتې شئ. تاسو سره دغه ویډیو هم شریکوم چې تاسو د ټول تفصیل نه په خپله خبر شئ. درنو دوستانو، شیرین درانۍ چې یو افغانۍ ټیک ټاکر ده، په ټیک ټاک باندې هغه ډیرې زیاتې ویډیوګانې جوړوي او ډیر زیات فالوورز هم لري. هغه چې په یورپ کې ژوند کوي او نن سبا په ټیک ټاک باندې که ویډیوګانې جوړوي نو هغې سره سره یو داسې اپلیکیشن هم دی چې په هغه اپلیکیشن باندې دوی پیسې ګټي، یعنی مختلف قسم هلکان هغوی سره لایف راځي او په هغه ویډیوګانو کې ورسره ګپ شپ لګوي او د دوی نه مختلف قسم ډیمانډونه کوي او داسې بیهوده خبرې دوی کوي چې انسان توبې وباسي. د هغې سره سره د دوی څه داسې ویډیوګانې هم راغلي دي چې په سوشل میډیا باندې وایرل دي. ویل کېږي چې ټیک ټاکره شیرین درانۍ څه وخت وړاندې یو ویډیو راغلی وه او هغه ویډیو یې خرابه ویډیو وه، خو دغه ویډیوګانې موږ ته هم چا راستولې وې او بار بار یې زموږ نه دا غوښتنه کوله چې آیا دا رښتیا شیرینه درانۍ ده او که بل څوک دی. خو کله چې موږ معلومات وکړل، مکمل تفصیل مو را پیدا کړو او هغه ویډیو مو وکتله، نو قدرمنو دوستانو داسې نه ښکاري چې دغه جینۍ د شیرینه درانۍ وي. دغه یو بله جینۍ ده، معلومه نه ده چې څوک انګریزه ده که هر څوک ده، خو د دې هم شکل ده او خلک ورته داسې نوم ورکوي چې ګنې دا شیرینه درانۍ ده. نو تاسو ته هم خاص کوم چې تر څو پورې د څه نه خبر نه یې تر هغې پورې په هیڅ چا هم الزامونه مه تړئ، په هیڅ چا الزامونه مه لګوئ، ځکه چې هغه به بل څوک وي او تاسو به وایئ چې دا شیرینه درانۍ ده. نو امید لرم چې تاسو به زما د ویډیو په مقصد باندې پوه شوي یئ او زما د ویډیو په مقصد مو ځان پوه کړی وي. ستاسو مننه کوم چې تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره وکتله.